د افغانستان کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د کرکټ بورډ عمومي رییس عزیز الله فضلي د ملي لوبغاړي اصغر افغان سره وکتل. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رییس ښاغلي عزیز الله فضلي ملي لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر ښاغلي اصغر افغان دعوت کړی و چې د ناستې په جریان کې د دواړو ترمنځ په ملي لوبډله کې د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې وشوې. ښاغلي عزیز الله فضلي او ښاغلي اصغر افغان د خبرو په ترڅ کې وویل چې زموږ ټولو مخه افغانستان او د کرکټ پرمختګ لپاره کار کول دي او تل به د هیواد سرلوړي او د لوبډلې د بریا لپاره هڅې کوي. د یادونې وړ دی چې اصغر افغان به ډیر ژر د ملي لوبډلې په تمریناتي کمپ کې د ګډون لپاره سهیلي افریقا په لوري سفر وکړي. مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتله. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ د افغانستان اکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیکاږئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.